الله الرحمن الرحیم. ملګرو ستاسو ته د عمرې د عملي طریقه چې کوم دی ښایو، خو د هغې نه وړاندې جي یو معتمر له عمرې کولو والا له اولنی کار څه پکار دی؟ جي د ټولو نه اولنی کار هغه دا دی چې توبه وباسي. وجه دا ده جي چې د چا کور ته ورځئ چې هغه سره دی تعلق برابري. اولنی کار دا دی چې توبه وباسو د خپلو تمامو ګناهونو نه، او د الله کور ته چې روانېږو ندامت سره، عاجزۍ سره. او د انسان په زندګۍ کې، د مسلمان په زندګۍ کې چې کوم سعادتونه وي، په هغې کې یو لوی سعادت دا دی چې په دې زندګۍ کې انسان په دې خپلو سترګو باندې د الله د کور چې کوم دی دیدار وکړي، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی په دربار کې چې کوم دی حاضري وکړي. دا لوی سعادتونو نه چې کوم دی آشماري. نو جی کله چې تاسو د عمرې چې کوم دی ابتدا کوئ، د خپل کور نه روانېږئ، ناوله خبره دا ده چې خپل کور کې به غسل وکړئ. او دا غسل جی زنانه دپاره هم دی، نارینه دپاره هم دی، بلکې ماشوم دپاره هم دی. که یو زنانه په حالت د حیض کې وي، په حالت د بیمارۍ کې وي، نو دا غسل چې کوم دی هغه کولی شي، ځکه دا غسل دا صرف جسمانی نظافت دپاره دی. نو سړی به هم غسل وکړي، زنانه به هم غسل وکړي، که ماشوم وي هغه دې هم غسل وکړي. دا غسل نه بعد جی کور نه چې کله روانېږي، 2 رکعته مونځ دی چې کوم دی کور کې وکړي. بیا چې کله روانېږي د سفر دعاګانې دي چې کوم دی ووایي، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. که دغه نه ورځي پښتو کې چې کوم دی الله طرف ته متوجه شي، الله دې سفر کې ما ته خیر واچوي، په دې سفر کې ما د نفس او د شیطان د شرورو نه چې کوم دی حفاظت وکړي. او دې سره جي د کور نه روانېدو وخت یو خبرې خیال وساتئ چې خپل سامان په خپله ګاډي کې کېږدئ. اکثر چې کوم دی سړی په دې تمه چې زما سامان به زه پلان کې راغستی ایرپورټ ته ورسي، ضروري سامان ته چې کوم دی پاتې شوي. سفر هم چې کوم دی د هغې آغاز وکړو، د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو ایرپورټ ته ورسېدئ. ایرپورټ کې چې کوم هغه انتظامي معاملات دي د هغې نه تېر شولئ، دننه لاړئ. د سړو دپاره خپل ځای دی، زنانو دپاره چې کوم دی خپل ځای دی. نو سړي چې کوم دی خپل ځای ته به لاړ شي، هلته به چې کوم دی احرام وتړي. او د احرام تړلو طریقه تاسو ته مخکې ما ښودلې. بهرحال ستاسو وړاندې زه اوس احرام تړم. غسل خو تاسو چې کوم دی کور کې کړی، د هغې نه چې کوم دی فارغه شوي یئ، نو هلته چې کوم دی تاسو ایرپورټ کې به احرام وتړئ. د احرام دپاره چې کوم دی خپل ځای دی، څه مسله چې کوم دی نشته دی. دا احرام تاسو چې کوم دی وتړه، هماغه طریقه ده جي تاسو کتلی شئ. دا جي غسل ته ضرورت نشته. دې دوران کې جي یو خبره بل هم ده، که فرض کرو ستاسو قضای حاجت ضرورت رالی او هغه چې کوم دی تاسو لاړئ، نو دوباره د غسل ضرورت نشته. بیا صرف چې کوم دی اودس چارهدام وکئ او احرام وتړئ. دا جي ما د احرام یو څادر او جي دا د احرام بل څادر. خو دا جي دې ځای کې یو خبره یاد ساتئ، او جي دې ځای کې یو خبره تاسو چې کوم دی یاد ساتئ، دا احرام ما د کپړو د پاسه وواخلو. تاسو به چې کوم دی کپړې بنین لاندې چې کوم دی سوي هغه به لرې کوئ. نو دا د احرام بل څادر چې کوم دی دغه شو، تاسو وینئ. نو دا څادر ما داسې په سر کړه لکه څنګه چې دغه نو دا جي څنګه شروع کې تاسو ته مونږ ویلو چې په عمره کې 2 فرض دي. په هغې فرضو کې لومبی فرض څه دی؟ احرام تړل او نیت کول او تلبیه ویل. نو تاسو چې هر کله د احرام هم وتړو، د احرام نه پس به 2 رکعته مونځ وکئ. خو د 2 رکعته مونځ کې د دې خبرې خیال ساتئ چې دا وخت مکروه وخت نه وي، لکه د مازدیګر نه بعد چې کوم دی وخت نه وي، یا د سهار مونځ نه بعد. د دې نه علاوه که وخت وي نو 2 رکعته نفل چې کوم دی هغه به وکئ. دغه 2 رکعته نفلو کې دغه کې به د اثر چې کوم دی پټ ساتئ، ځکه تاسو باندې تاسو لا د احرام پابندۍ تاسو باندې شروع شوي نه دي. 2 رکعته مونځ به وکئ، کوشش وکئ دغه 2 رکعتو کې یو کې قل یا ایها الکافرون او دویم کې قل هو الله احد، د دواړو صورتونه ووایئ. یو کې چې کوم دی دا الله پاک توحید دی، بلکې چې کوم دی د کفر او شرک نه بیزاري ده. نو دا دواړه صورتونه به هر حال که درځي نو دا دواړه صورتونه ووایئ، که نه درځي زده کئ. او که دې نه علاوه صورتونه درځي نو هغه هم ویلی شي، خو بهتر دا دي. 2 رکعته مونځ چې کوم دی تاسو وکړو، د 2 رکعته مونځ نه چې کوم دی فارغه شوئ، او په ناسته باندې داسې به وکئ چې دا سر به کلاو کوئ بس. او دې نه بعد به چې کوم دی نیت وکئ د عمرې، څنګه چې مخکې ویلي و لبیک عمرتن، یا دا ووایئ
یو وی اللهم انی اريد العمره فیسرها لي وتقبلها مني، یا دا ووایئ چې یا الله ستا رضا دپاره د عمرې نیت کوم، یا الله ته راته آسان کړي او ته رانه قبول کړي. دا نیت چې کله تاسو وکړو، اوس دریم نمبر سیز په اول فرض کې هغه تلبیه ده. تلبیه به ووایئ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. دا سیزونه چې تاسو وکړل ته محرم شوې، تا باندې د احرام پابندۍ چې کوم دی شروع شوې. تلبیه درې ځله ووایه، تا باندې د احرام پابندۍ شروع شوې. احرام پابندۍ چې څنګه مخکې مونږ ذکر کړی وي، خوشبویي دغه وخت کې اوس ته نشي استعمالولی، ویښته کټ کول چې کوم دی هغه په تا باندې بند شو، او دغه رنګ چې کوم دی سر به ښکاره ساتي. احرام چپلې به چې کوم دی هغه په خپو کې، او جنگ جګړې نه، فحش گفتگو نه، د هغې نه به چې کوم دی ځان ساتي، ښکار نه، د حرم د شین بوټي نه، او ګنډلې شوې کپړه، د دې شیزونو نه به چې کوم دی ځان ساتي. اول ته چې ستاسو سره کومه زنانه ده، نو د هغې احرام تاسو ته مخکې ما عرض کړی چې هغه دغه دی، هغه خپلې کپړې دي، هغه هم د هغې احرام دی. هغه کې به چې کوم دی هغه نیت وکړي، او د هغې نه پس به چې کوم دی تلبیه ووایي. مزید د هغې باندې داسې څه پابندی نشته. دې وخت کې احرام به صرف چې کوم دی تلبیه به صرف چې کوم دی هغه ښکته اواز سره وي. نو جی ته محرم شولې او ستا د سفر آغاز چې کوم دی شروع شو، اوس د هغې نه بعد چې کوم دی ته کله جاز ته وختلې، تلبیه چې کوم دی د هغې کثرت کوئ. هغې نه بعد چې کوم دی بیا به جاز کې تلبیه وایي، او دغه ته ورسئ مکې مکرمې ته. مکې مکرمې ته به تاسو چې کوم دی اوله دغه ته چې کوم دی ورشئ، دا هوټل ته به تاسو بوځي. هوټل ته هلته چې کوم دی خپل سامان به کېدی، د هغې نه بعد به چې کوم دی عمرې ادایګۍ له راځئ. خو جي دلته دا یو خبره یاد وساتئ، زمونږ د خلکو ذهن کې دا ده چې ګینې بس هلته ورسئ نو فوري طور باندې به عمره ادا کړئ. نه جي، تاسو سفر کړی، په دې سفر کې که تاسو ستړي شوي یئ، په دې سفر کې که تاسو ته څه تکلیف رسېدلی، یا تاسو سره داسې بوډاګان وي یا زنانه وي چې هغه د عمرې قابله نه وي، نو دغه وخت کې تاسو آرام کولی شئ. هېڅ مسله چې کوم دی نشته، په حالت د احرام کې آرام کولی شئ. ګوره په حج کې احرام چې کوم دی 3-4 ورځې، په هغې کې د حاجیان آرام هم کوي. نو په هغې کې چې کوم دی تاسو آرام وکئ. آرام کې صرف د دې خبرې خیال ساتئ چې مخ باندې کپړه مه راچوئ، باقي که خپو باندې کپړه راله څه خبره نه ده. د هغې نه بعد جي تاسو د عمرې اراده وکړله او مسجد الحرام ته چې کوم دی تاسو را روان شولئ. مسجد الحرام ته چې را روان شئ جي، نو د مسجد الحرام د 100 نه زیات ګیټونه دي. 1 نمبر ګیټ چې کوم دی هغه کنګ عبدالعزیز ګیټ دی، او کم ګیټ باندې چې تاسو راتلی شئ باب السلام باندې که راتلی شوئ بهتره خبره ده. خو عام طور باندې چې کوم دی هوټلونه یو طرف ته بل طرف ته واقع وي، نو باب السلام طرف ته راتاوېدل مشکل وي، نوی کس وي، هغه دپاره پیدا کول ګران وي. نو چې کم ګیټ باندې داخلېدی شوئ داخل شئ، باب السلام باندې که داخل شوئ بهتره خبره ده. او د مسجد الحرام بعضې ګیټونه داسې دي چې هغې باندې څنګه داخل شي، نو تاسو ته به چې کوم دی بیت الله شریف په نظر باندې راشي. لکه باب العمره شوله، باب العمره باندې چې څنګه داخل شي، بلکې د باب العمرې نه بهر نه بیت الله شریف په نظر باندې راځي. او بعضې ګیټونه داسې وي چې هغې کې بیت الله شریف په نظر باندې نه راځي. چې داخل شي او څه مزلو کې څه دالانونه دي هغې باندې کوس پاس لاړ شي، نو بیا بیت الله شریف په نظر باندې راځي. بهرحال تاسو چې کله رالی مسجد الحرام ته، بیت الله شریف ستاسو په نظر باندې رالی، نو دا هغه لمحه وه چې د کم تاسو په زندګۍ کې چې کوم دی په انتظار باندې وئ. ستاسو د امیدونو چې کوم دی مرکز او ستاسو د زړه هغه دړکن، هغې سره ستاسو ملاقات وشو. بیت الله شریف باندې ستاسو چې کوم دی نظر پرېوته، دا د قبولیت لمحه ده. نو دغه وخت کې چې کوم دی د لارې نه یو طرف ته شئ، لار کې مه ودرېږئ، ځکه لار کې ودرېږئ خلک به در باندې ځي راځي، بیا به دیکې در کوي، دعا کې به هم چې کوم دی خشوع خضوع پاتې نه شي. نو د لارې نه یو طرف ته شئ، او بیت الله شریف طرف ته چې تاسو وګورئ، الله اکبر ووایئ، او دا دعا وکړئ چې یا الله د دې کور په عزت، عظمت او شرافت کې نور هم اضافه وکړي. او د هغې نه بعد خپلې دعاګانې شروع کړئ. دعاګانې چې کوم ستاسو په زړه باندې، د خپل زړه چې کوم دی دعاګانې وکړئ. او جی دا بیت الله شریف دې ته نظر چې وکړئ، نو بالکل انسان باندې یو عجیب کیفیت تاری شي. د زندګۍ دا ټول ستړې، دا ټول تکلیفونه او دا ټول ګناهونه داسې انسان محسوسوي لکه زما د دې جسم نه چې ګویا د بیت الله شریف هغه ټول هر څه راکاږي. تاسو به د خپل جسم کې یو هلکاپن محسوس کړئ چې زما د دې وږو نه یو غټ بوج چې کوم دی کوز شو. بهرحال تاسو دلته چې کوم دی دعاګانې وکړئ.
د دعاګانو نه بعد چې کوم دی تاسو به راشئ مطاف ته. مطاف هغه حصې ته وایي چېرته چې طواف کېږي په هغې باندې برچت نشته دی د بیت الله شریف ګیر چاپېره لومبۍ حصې ته. مطاف ته چې راشئ څه به کوئ؟ مطاف کې به تاسو جي آغاز کوئ د طواف. یو فرض تاسو شوی دی چې هغه احرام تړلو، نیت کولو، تلبیه ویلو. د دویم فرض آغاز به اوس تاسو چې کوم دی کوئ. د دویم فرض آغاز دا به چې کوم دی د حجر اسود نه کوئ. نو جی دا حجر اسود دی، تاسو ته مخکې چې کوم دی ما دغه کې عرض کړي. نو دغه چې کوم دی د حجر اسود ته به راشئ. حجر اسود ته به چې راشئ نو د دې نه به داسې فاصله کې ودرېږئ. داسې فاصله کې به ودرېږئ چې ستاسو دا ښۍ وږه د حجر اسود طرف ته چې کوم دی راشي. فرض کړو دلته چې کوم دی رش و او واقع دي چې ډېر زیات رشي مخامخ، نو تاسو چې څومره فاصله کې ودرېدی شئ ودرېږئ، خو د حجر اسود نه دې سایډ ته چې ستاسو ښۍ وږه حجر اسود طرف ته. حجر اسود طرف ته چې تاسو مخ که دلته چې کوم دی د سړي دپاره یو کار دا دی چې استحباب وکړي. استحباب څه ته وایي؟ استحباب دې ته وایي چې دا صادره دا به داسې کار وکړئ چې دا ښۍ وږه به چې کوم دی ښکاره کوي او دا صادر به ښۍ وږه به ښکاره کوي چې کوم دی صادر به په دې ګسه وږه باندې چې کوم دی راواړوئ. دې ته استحباب وایي. د سړي دپاره یو کار دا دی چې هغه به دا استحباب وکړي. دویم کار چې دا دی چې دغه به وکئ، نیت به وکئ. نیت به څه شي وکئ؟ نیت به د طواف وکئ. د طواف نیت څه دی؟ آسان خبره ده نیت. یا الله د عمرې د طواف نیت کوم ته آسان کې تیرانه قبول کی او بیا به وایئ بسم الله الله اکبر. غوږونو له به ګوتې ویسئ څنګه چې موږ دا مونځ کوو او مونځ کې د نیت نه پس غوږونو له ګوتې وړو رفع الیدین کوو. نو دغه رنګې چې کوم دی تاسو چې د طواف نیت وکئ نو د طواف نیت نه پس به ووایئ بسم الله الله اکبر. ستاسو د طواف نیت چې کوم دی وشو. اوس به درېیمه خبر رمل ته ځان تیار کړئ. رمل چې کوم دی داسې د پهلوانۍ انداز کې چې کوم دی تګ ته وایي، کوم چې سړي باندې شته زنانه باندې نشته. او د رمل کې هم دا خبره یاد ساتئ که فرض کړو د یو کس عمر زیات وي یا انتهایی رش وي او یا څه داسې عذر وي نو رمل معاف دی. او که ډېر زیات رش وي په هغې کې صرف هغه شکل چې کوم دی جوړولی شئ. عموما چې کوم دی دغه سره مخامخ کېږي رش زیات وي. نو جی دغه د دې نه به تاسو آغاز وکئ د طواف. د طواف آغاز چې کوئ که د حجر اسود نه لږه فاصله کې وئ نو د طواف آغاز هم چې وکړو حجر اسود ته مخامخ شولئ نو استعلام به وکئ. استعلام څه ته وایي؟ استعلام دې ته وایي چې دا دغه طرف ته چې کوم دی سینه مه ګرځوئ حجر اسود طرف ته، بلکې صرف داسې چې کوم دی ولاړ یې داسې مخ کوئ او دواړه لاسونه داسې کوئ. داسې کوي دې تصور سره چې گویا دا لاسونه ما په دې حجر اسود باندې کېښودل. دې تصور سره او هغه دواړه لاسونه به هغه چې کوم دی ښکل کوي. دې ته وایي استعلام. نو ستاسو د طواف آغاز به وشي د استعلام نه. تاسو چې کوم دی د طواف آغاز وکړو، استبام هم کړی، استعلام هم وکړو، د طواف نیت هم چې کوم دی وکړو، خپل طواف چې کوم دی شروع کړئ. د طواف په ړومبو دریو چکرو کې چې کوم دی رمل دی، رمل تاسو ته ما عرض وکړو چې هغه داسې دغه پهلوانانو انداز کې چې کوم دی داسې انداز کې چې کوم دی تاسو خپل طواف به چې کوم دی شروع کړئ. دا په دې طواف کې تاسو د خانه کعبې مشرقي سمو والا میزاب والا حصې نه هم راتېر شولی، مغربي حصې نه هم راتېر شولی، رکن یماني ته رالی. رکن یمانی ته چې کوم دی رالی دغه درې وړو طرفونو کې چې تاسو څه دعا کوئ څه ذکر کوئ هغه ستاسو خپله خو هغه ده. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر، درود شریف، ذکر، به هر حال دغه درې وړو طرفونو ته هغې کې تاسو ته اختیار دی. او دې ځای چې کله رالی رکن یمانی نه د حجر اسوده پورې نو دې ځای کې چې کوم دی بیا مسنون دعا هغه تاسو ټولو له چې کوم دی درځي هغه دعا ده په مونځ کې چې کوم آخره کې ویل کېږي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ډیره جامع دعا ده، انتهایی د عام حالاتو کې بیا وایي. نو د دې دغه نه رکن یمانی نه راواله حجر اسوده پورې دې کې به چې کوم دی ده ووایي. حجر اسود ته چې راورسئ نو بیا به استعلام وکئ. استعلام تاسو ته ما دغه کړی چې استعلام دواړه لاسونه به داسې کوئ، داسې به چې کوم دی اشاره وکئ دې تصور سره چې گویا دا لاسونه ما په دې حجر اسود باندې کېښودل
او هغې نه بعد به چې کوم دی هغه ښکل کوي. نو دا ستاسو یو چکر شو او استعلامونه دوه شو، ځکه چې یو استعلام تاسو په شروع کې کړی و، دویم استعلام تاسو د چکر په ختمېدو کې و. دا یو چکر دوه استعلامه، داسې بیا تاسو به دویم چکر ووهئ. په دویم چکر کې بیا دې ځای کې همدغه دعا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بیا به استعلام وکئ، چکر یې به ستاسو دوه شي، استعلامونه به درې شي. دریم چکر به چې کوم دی ووهئ، دریم چکر کې هم دغه رکن یمني نه حجر اسوده پورې دغه مسنون دعا، بیا به استعلام وکئ، چکر یې به درې شي، استعلامونه به څلور شي. رمل ختم، رمل چې ختم شو بیا څلورم چکر خپل عام نارمل انداز کې څنګه چې تاسو تللی شئ هغې کې په تاسو باندې صدقه نشته. او دې ځای کې دغه خبره هم ده چې دا رمل مخکې هم تاسو ته ما عرض کړی دا زنانه باندې نشته، دا سړي باندې دی. څلورم چې کوم دی چکر عام نارمل انداز کې دلته هغه مخصوص دعا د رکن یمني نه حجر اسوده پورې دغه رنګ چې کوم دی پنځم چکر، شپږم چکر، اووم چکر، یو طواف دا د اوو چکرو چې کوم دی نوم وي. اووم چکر هغه چې تاسو ختم کو چکر به وشي، استعلامونه به اته شي. ستاسو د عمرې دویم فرض هم ادا شو، د عمرې فرایض ستاسو ختم شو. د دې نه بعد جی تاسو طواف وکړو، را به شئ 2 رکعته مونځ به وکئ، واجب الطواف مونځ. واجب الطواف مونځ کتابونو کې لیکلي چې بهتره طریقه دا ده که داسې ودرېدئ چې دا خانه کعبه او ستاسو منځ کې دا مقام ابراهیم راشي، داسې انداز کې چې مقام ابراهیم ستاسو د خانه کعبې ترمنځ راشي، دا بهتره طریقه ده. خو چون کې دی وخت کې رش ډېر زیات وي او داسې به کوئ چې نه به ځان له تکلیف ورکوئ نه به بل له تکلیف ورکوئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه امت باندې چې کوم دی ډېر مهربان و، نو په احکاماتو کې چې کوم دی د سهولت لارې موږ او تاسو ته ښودلي. نو که دلته فرض کړو رشو او طواف والا چې کوم دی زیاتو نو بیا مه ودرېږئ، ځکه سجده کوئ څوک به در باندې راوغورځېږي، تاسو ته به تکلیف شي، بل ته به تکلیف شي. نو بیا په مسجد الحرام کې کوم ځای کې تاسو دا موقع میلاویږي دا 2 رکعته تاسو هلته کولی شئ. 2 رکعته واجب الطواف مونځ هم وکړو، خو دې کې هم دا خیال ساتئ چې دغه وخت مکروه وخت نه وي، د مازدیګر نه وروسته، د سحر نه وروسته او د زوال وخت کې. نو دې وخت کې دغه چې کوم دی مه کوئ، به هر حال بیا وروسته چې کوم دی دا ادا کوئ. نو دې نه پس بیا جي ستاسو بله مرحله هغه دا صفا مروه ته تک. صفا مروه دا چې کوم دی یو واجب عمل دی او صفا مروه د بیت الله شریفو دې سایډ ته چې کوم دی کم طرف ته چې دا حجر اسود او رکن یمانی ده دې طرف ته چې کوم دی دا صفا مروه دا واقع ده. نو تاسو به صفا مروه ته راشئ، خو صفا مروه کې به اول کوم ځای ته راشئ؟ صفا ته به راشئ، ځکه قرآن کریم کې ابتدا شوې ده ان الصفا والمروه من شعائر الله، بلکې حدیث پاک کې راځي چې راشئ نو د آیات مو وایي ان الصفا والمروه من شعائر الله، او بیا د هغې نه بعد الله زه شروع کوم د هغې نه د کومې نه چې تام شروع کړې ده. نو صفا ته رالی جي دا صفا ده، صفا باندې به ودرېږئ غونډی باندې، بیت الله شریف طرف ته به مخ کوئ. بیت الله شریف کله په نظر باندې راځي، کله هغوی پردې لګولي، بیت الله شریف طرف ته به مخ کوئ، دعاګانې به وکئ، څومره دعاګانې چې کولی شئ هغه وکئ. د هغې دعاګانو نه بعد د صفا مروه د 2 چکرو نیت وکئ. نیت کوم د صفا مروه د 2 چکرو تیرات آسان کې تی قبول کی. بیا چکر هم چې کوم دی ابتدا وکړه، شروع مو کوم لږ یو څو قدمه چې والی لږ فاصله طی کوئ. نو هلته شنه راډونه چې کوم دی لګېدلي او هغې ته وایي میلین احضرین، هغه شنه راډونو کې به تاسو قدم چې کوم دی تیز کوئ، او زنانه باندې چې کوم دی دا نشته هغه قدم هم تیز کو. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی کله هغې ایریا ختمه شوه بیا به واپس خپل نارمل انداز کې تاسو روان شئ، مروه ته به راورسئ. نو هغه صفا دا مروه باندې بیا چې کوم دی دعا وکئ، بیت الله شریف طرف ته مخ کوئ، او هغې نه بعد بیا د مروه نه چې کوم دی آغاز وکئ. د مروه نه چې بیا صفا ته کله ځئ نو چې کله هغه شنه راډونه راشي میلین احضرین هغې کې به چې کوم دی قدم تیز کوئ. بیا چې کله تاسو صفا ته ورسئ نو دا 2 چکرې شوي. بعضې کسان دا غلطي کوي د صفا نه مروه او د مروه نه صفا دا 1 چکر حسابوي، داسې خو دا 14 چکرې شوي. نو د مروه نه چې کوم دی صفا پورې راشئ، دا 2م چکر شو. 2م چکر چې کوم دی ستاسو بیا صفا ته رالی، صفا باندې بیا چې کوم دی دعا وکئ، بیا د صفا نه بیا مروه. نو دا 2 چکر ستاسو د صفا نه به شروع شي
مروه باندې چې کوم دی دا اوه چکرې به ستاسو ختم شي. نو ستاسو د عمرې چې کوم دی هغه یو واجب چې کوم دی هغه ادا شو. د عمرې یو واجب ادا شو. اوس بل واجب او اخیری عمل د عمرې هغه څه شی دی؟ هغه حلق دی یا قصر دی. او که زنانه وي نو زنانه به چې کومه دی د ګوتې د بند برابر ویښته یا د دې ګوتې نه به تاو کي ویښته، دوه ځای به کي ویښته او دواړو حصو نه به د ګوتې د بند برابر ویښته کټ کي. که سړی وي نو که ویښتې د ګوتې د بند نه واړه وي خو بیا به حلق کوي مکمل، او که نه د دې نه غټ وي د ګوتې د بند برابر کټ کیدی شي نو بیا چې کوم دی خیر دی کټ دی کی. بهرحال دې ځینو کې یو څو غلطۍ زمونږ کسان کوي نو هغه هم بیا بل یو دغه کې تاسو ته چې کوم دی عرض کو. نو دا ستاسو چې کوم دی د عمرې دغه وشو، تکمیل شو. د هغې نه بعد یو دوه رکعته مونځ د شکرانې په طور باندې چې کوم دی ادا کوي. او دې کې د یو خبرې خیال ساتئ چې کله تاسو طواف ختم کوئ نو دا استحباب هم ختموئ. دا به صفا مروه کې چې کوم دی نه وي هغه بیا تاسو ته مونږ د معتمرینو په غلطیانو کې چې کوم دی ذکر کوو. نو ستاسو عمره پوره شوه. الله دې خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي.